نن چې کومه موضوع ده او راوی د دې حدیث دی ابو هريره رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل اجتنبوا السبع الموبقات، اے ځان اوساته ځان بچ کے دا آغا او حلاکون کی گناہونو دا، ځان بچ کے دا او حلاکون کو گناہونو دا. صحابہ فوراً تپوس کئی قالوا وما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت دا حلاکون کی گناہونو کم یو دی؟ مونږ ته لږ د دې تشریح او وضاحتو کې او مونږ لږ د دې نه خبردار کې، ځکه چې الله او د الله پیغمبر ښه پوهېږي. شاید چې مونږ په خپل ذهن دا والو چې دا ته مراد دی او دا ته مراد دی او دا ته مراد دی، او بل وایي چې نه دا نه دا مراد دی. زمونږ په خپل مابین کې اختلاف پیدا شي، لہذا دا اللہ و دا اللہ پیغمبر خپوئیگی. مونگ تا لگ وضاحتو کے وما ہن یا رسول اللہ، حضرت دا او گناہون کم یو دی جسڑے حلاکت ترسے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قال الشرک باللہ، رنبے آغا گناہ چې سړی حلاکت تا رسی او سړی تباہی تا رسی، هغه څه شی دی؟ الشرک بالله، د الله سره شرک کول، د الله سره شریک او حصدار جوړ. خو بیا شرک څه ته وایي؟ شین ری کاف شریک. مو پختو کې وایو کنه پلان کې د پلان کی سره شریک دی، شریک دار دی، برخه د وسره حصے د وسره، پلان کی سره په مال کې شریک دی، په کور کې شریک دی، جائیداد کې شریک دی، کاروبار کې شریک دی. څه مطلب شو؟ د پلان کی سره په دې پلان کی شي کې حصہ ده، دا مطلب شو. د شریکوم دا مطلب دی. شرکم زما مهربان هم دی ته وایي اسې نه څوک دوکه درکړي د دین په جامه کې یا د بېدینۍ په جامه کې چې څوک خدایان دوه ګڼي نو دی ته شرک وایي. داسې څوک مشرک تاسو لیدلی چې وایي خدایان دوه دي؟ انگریزم وہی گاڈ از ون، ہندوم وہی اوپر والا ایک ہے. دا خود مکی دا مشرکین و عقیدم وا باران اللہ را وری، رزق اللہ را کئی، اسمان و زمکا اللہ پیدا کری. سیقولون اللہ سیقولون للہ لیقولن اللہ. قرآن گواہ دے پڑے اسے نا چې څوک د دین په جامه کې دوکه درکړي چې شرک خو دې ته وایي چې څوک د بت عبادت کوي، وایي که نه وایي؟ ځان پوهه که په مطلب د شرک باندې، ما پښتو کې پوهه کې چې شرک ویل کېږي شریک جوړولو ته، حصدار جوړولو ته. اوس داسې یو مشرک نه دی تیر شوی چې هغه د الله سره د الله په ذات کې شریک جوړ کړي وي. ذات کې څوک شریک نه جوړي، څوک دا نه وایي چې خدایان دوه دي، بلکې دا هر زمانه مشرک کو ګوري. دا حضرت نوح علیہ السلام نے راواخلا او تر قیامت پورې دا هر زمانه مشرک هغه د الله سره شریک او حصدار چې جوړي نو د الله په صفاتو کې جوړي.
الله د اولاد ورکوونکی نه، د الله نه سیوا بل څوک هم د اولاد ورکوونکی شته. ته د پلانکي ولی په نوم باندې ګډو چیلې د هغې نظر او منښت ومنه، ګوره چې درکوي که نه درکوي. نه پوهېږي څه مطلب شو؟ د الله اختیار دی، الله اولاد ورکوي، دا د الله صفت دی که نه؟ استاد الله سره د الله په دې صفت کې د الله یو مخلوق او یو بنده شریک جوړ کو، دې ته شرک وایي که نه وایي؟ الله عالم الغیب دی، زمونږ د غیبونه زمونږ د حالاتو نه خبر دی، او توی پیرم زمانه خبر دی، او فقیرم زمانه خبر دی، او قبر والم زمانه خبر دی. نتا دا اللہ سره په دې صفت کې شریک جوړ کو که جوړ دې نه کو، دې ته شرک وایي. رب کریم خیر او برکت اچونکی دی. او ستا دا عقیده راغه د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په نوم باندې 11 شریف چې ورکما، 11 چې ورکما، نو هغه به زما په کاروبار کې خیر او برکت اچي. نو دا خیر او برکت خدا د الله صفت وکړ، زما مهربان هم دکې ته شرک وای. تا د الله سره د الله په صفاتو کې شریک جوړ کو، حصدار دې جوړ کو، زما مهربان هم دکې ته شرک وای. او بیا شرک داسې ګناه ده چې سړی هلاکت ته رسوي. ړومبی چې رسول الله بیانوي نو څه بیانوي؟ الشرک بالله، اے د الله سره شریک او حصدار جوړول، دا ګناه سړی هلاکت ته رسوي. او بیا هر ګناه الله معاف کوي، خو شرک ګوره نه معاف کوي. دا ذهن کې وساته. یو خو سړی په ناپوهۍ سره شرک وکړي که نه، ابرته رب معاف کی په توبې سره. خو یو سړی پوه دی او سره د پوهې نه شرک کوي، یا ساته رب دا ګناه نه معاف کوي. ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. رب وی نور گناہونا میں که خوخ شیرتا با معاف کما، خو گره شرک نماف کو. اے لنڈیو خبر بوکو که یو تن دوئی چه ستا دارور ستا سر ستا پدی کور کے حصدار دے، شریک دے، اگر چه داغ حصہ نوی تقسیم شوه دی، نو که دا تن لگتا پسی راواخلی کنا او بار بار دی چیڑی نو تبه جونده پریده. حقیقت ہوا ہے مڑا درب جماعت کے نشتے سو ہے سر والا واری کنا واری. او کل کل اموائی وی دا گنده بوٹے دے دا مخین لرکول وڑے سار ببلا فتنہ جوڑا کی. حقیقت ہوا ہے زڑی جماعت تے اینو چه زوتو چه دا یو مورو دا یو پلار نا پیدا ہے، وینم یو دا، جنسم یو دے، تم انسانے اغم انسان دے. نو زوتو خود زان سرا شریکو حصدار نہ برداشت کو، نو رب دا برداشت کی. دی وجه نوی چی نور گناہونا میں خوخ شیرتا با معاف کم، خو گورے شرک نہ معاف کو. زکا چی داتا دیر لوی جرم او خطا کردی دا گناہ دا معافے قابل نہ دا چی زتا تا معافیو کا.